استرالیوي کرکټر او د افغان بورډ غوروي کمیټې مشر انډیموز وړاندې ویلي و که هر لوبغاړی د یو ازموینه کې بریالی نشي نو لوبډلې ته به غوره نشي. اوس همدې کمیټې 29 کسان ملي لوبډلې ته اعلان کړي چې یوازې 7 کسان دې ازموینه کې بریالي شوي او 22 پکې ناکام دي. د دوی ځواب دا دی چې لوبډله مصروفه وه او لوبډل مشر نوی دی چې د کرکټ بورډ د مشر او اجرایي مشر په مشوره یې دا ځل موقع ورکړې، خو راتلونکي سیریز کې به ناکام لوبغاړي لوبډله کې نه وي. د نړیوال آسیایي جام لپاره اعلان شوی شلوریزه لوبډله تکمیل نه ده، بلکې دا یوازې د بنگلادیش سفر لپاره ده. وروسته شپږیزه او ای پی ایل لیګ هم شته چې له هغې به هم غوره لوبغاړي ور اضافه شي. غوروي کمیټې د ټیسټ لوبو لپاره 15 کسیزه او د شلوریزو لوبو لپاره 18 کسیزه لوبډله اعلان کړې. انډیمولز وایي شلوریز کرکټ ته ځکه زیات لوبغاړي غوره کړي چې راتلونکي نړیوال او آسیایي جام په شلوریز فارمټ کې کیږي. ملي لوبډله مصروفه وه، همدارنګه لوبډل مشر هم نوی و، نو ځکه اړتیا وه چې پخواني لوبغاړي له کپتان سره تجربې شریکې کړي. موږ د بورډ له مشرانو سره مشوره وکړه او دا ځل مو هغو لوبغاړو ته هم موقع ورکړه چې په فټنس ازموینه کې بریالي شوي نه وو. کرکټ بورډ ټول لوبغاړو ته 3 میاشتې وخت ورکړی، که د یو ټیسټ پاس نه کړي نو بیا به لوبډلې ته غوره نشي. په تازه اخیستل شوي ازموینه کې اصغر افغان او محمد نبي شتون نه درلود. وړاندې نړیوالو مبصرینو هم په افغان کرکټ لوبغاړو د ناسم فټنس له کبله نیوکې کړي. ملي لوبډله به 10 ورځې وروسته بنگلادیش ته لاړه شي او هلته به بنگلادیش سره ټیسټ لوبه وکړي او له بنگلادیش او زمبابوې سره به شلوري سیریز کې برخه واخلي.